وأبيه وصاحبته وبنيه. د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې یو سړی به تښتي د خپلې ښځې نه، د خپل زوی نه، د خپل ورور نه، د خپل مور او پلار نه. کوم چې نږدې خلک تا ته دي هغه به تا نه تښتي، ته به د هغوی نه تښتي. څوک چاله څه فایده نه شي درکولی، چې دا خلک تا له په آخرت کې فایده نه شي درکولی. ته په دنیا کې د دوی دپاره ولې د پیغمبر طریقه پرېږدې؟ ته ولې د دوی دپاره چې دغه صحیح اسلام او توحید او سنت پرېږدې؟ په څو وجې شو؟ دوه، یوه ما بیان کړه د پیغمبر تابعداري، او دویم د پیغمبر سره محبت، او دریم ډېر لمونځونه کول. کوم سړی چې ډېر لمونځونه کوي که نه، الله به دله جنت ورکوي، او په جنت کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب ورکوي. په دې دلیل سره دلیل پیدا دی. تاسو ته ما لږ څه مخکې یو حدیث بیان کړو چې په هغې کې قصه د ربیعه بن کعب الاسلمي رضی الله عنه چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې تا سره په جنت کې څه شمه، ګاونډي شمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې فاعدني علی نفسک بکثرة السجود. نبی سید وی ربیعه که ته په جنت کې ما سره ملګری کېدل غواړې نو بیا ډېر لمونځونه کوه، ډېرې سجدې لګوه الله ته. هله به ته د پیغمبر سره یو ځای کېږي په جنت کې. ګرانو قدرمنو د مانځه اهتمام کوي ډېر زیات، ځکه چې دا کومه عقیده چې ما بیان کړه توحید او سنت، د دې نه بعد بیا دویمه او اهم رکن د اسلام هغه لمونځ دی. او دا لمونځ چې څوک نه کوي که نه، دا لمونځ چې څوک نه کوي، عمر بن الخطاب رضی الله عنه وایي لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة. څوک چې لمونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته. دا د عمر بن الخطاب دا فتوا ده. او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی لمونځ کول. چا چې لمونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو. دومره ګټه مسله ده، وړه مسله نه ده. ګورئ تاسو دا پته شتې چې کوم سړی همیشه لمونځونه نه کوي او دی مړ شو، نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده؟ بس معمولي خبره نه ده. ګورئ کوم سړی چې همیشه لمونځ پرېږدي او نه یې کوي، دا د ده طریقه ده، او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي، دی به لامبی نه، دی به کفن کې نه، دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه ښخې، او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي. څه معمولي خبره ده؟ ته لمونځ نه کوې، دا وړه خبره ده. د لمونځونو اهتمام کوئ، او دا ما چې کوم وایي چې ډېر لمونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې د پیغمبر سره ګاونډي شي. مطلب دا دی چې د دې فرضو نه علاوه نفلي لمونځونه به ډېر کوې. فرض خو به کې فرض خو لازم دي. مطلب دا چې فرض لمونځ کوي او د هغې سره سره نفلي لمونځونه هم ډېر کوي. د فرض سره چې کوم سنت دي د شب تهجد کوي او د پرېږدي نه په مخه یې کوي، دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي. دا مطلب ټولو ته دا نصیحت دی چې د مانځه اهتمام کوئ، الله به د ټولې مسلې اسانه کوي. خو دا مه کوئ چې سحر په 5 بجې بانګ وایي او تا پسې په 4 بجې ګاډی راځي او ټیکهدار راځي او کار له ځي او هغه لمونځ پرېږدي، ځکه چې دا 5 بجې دی. او کله بعض داسې کوي چې کله دا لمونځ دی ډیوټۍ د دې ټایم نه مخکې نو بیا یې پرېږدي. که ډیوټۍ کې راځي هم پرېږدي، که مخکې به راځي پرېږدي. مړه وایي ټیم نه هم څه مذاق مو کړی، تاسو ټوکې نه کوئ، وایي د الله دین کوئ. چېرته دا ټیکهدار او دا کمپنۍ والا او دا کپیل او دا مؤسسه او دا مدیر دی او دا پلانې دی او علانې دی، دا دې چې ته خفه کړی چې ته ناوخته کار له تللی شي، چې کله تا ته ووایي چې 7 بجې به ځان را رسې او دستخط به کې او ګوته به لګې، نو یا خو لمونځ بلکل کوي نه د سحر ده، او یا که کوي نو د ښځو په شان په کوټه کې دننه ولاړې د خپل کټ په خوا کې او به زر زر یو څو ټونګې ووایي او بیا ګاډي ته وخېږي روان شي او بیا لاس اوچت کړي وایي الله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر سره مې ګاونډي کړي. نو د منزلې دا حال دی. او ته به دې دومره غټه او دومره غټې خبرې ته یې ډډه لګولې ده چې زه به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کړي. د منزلې دا حال دی. لمونځونه اهتمام کوئ او د ساتئ په نارینه باندې د جمع سره لمونځ کول دا فرض عین دي، لازم دي، واجب دي، الا چې سړی معذور وي. هغه عذرونه شریعت بیان کړي دي او موږ الحمدلله په خپلو درسونو کې په ریاض کې زموږ کوم همیشه درسونه په هغې کې موږ تفصیلا بیان کړي دي.